السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو چې تاسو د آیفون موبایل بند شوی وي اوس تاسو خپل آیفون موبایل نسئ خلاصولی نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یوه طریقه در وښیم چې د هغې طریقې په ذریعې سره به تاسو وکولی شئ چې خپل بند شوی آیفون موبایل مو بیرته خلاص کړئ. ګوره دوستانو تاسو په سکرین باندې کتلی چې له ما سره آیفون 6s موبایل ده نو دغه بند شوی ده. ګورې دلته ورته لیکلي هم دي وایي آیفون از ډیسیبلډ کنیکټ ټو آیټونز. نو دغه آیفون موبایل ډیسیبل شوی ده نو دغه به مو زه په هغې طریقې باندې خلاص کړم. کومه طریقه زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښیم نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګوره دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل کمپیوټر کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي نو زه کروم براوزر خلاصوم. کله چې تاسو براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ IPSW او سرچ به کوئ. کله چې تاسو IPSW ولیکئ او سرچ کړئ نو تاسو به دغه اول ویب سایټ خلاص شي. ګوره دغه ویب سایټ لینک د https ipsw.me نو دغه اول ویب سایټ به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو اول واره دغه ویب سایټ خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره دلته وایي چوز ذا پروډکټ. دلته ګوره تاسو خپل پروډکټ سلیکټ کړئ یعنی له تاسو څه شی بند شوی ده. ستاسو څه شی ده؟ آیفون موبایل ده، آیپیډ ده، آیپود ټچ ده، اپل ټي وي ده، هوم پاډ ده که اپل واچ ده. نو له موږ چې موبایل بند شوی ده د موبایل لپاره موږ سافټویر ډاونلوډ نو دلته به سمپل په دغه آیفون باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آیفون باندې کلیک وکړئ ګوره دلته وایي چوز ان آیفون. اوس دلته تاسو خپل د موبایل موډل وروښیاست یعنی له تاسو کوم موبایل بند شوی ده. آیفون 7 پلس ده، آیفون 7 ده، دغه رقم کار شوی نو له موږ سره آیفون 6s ده نو سمپل ګوره دلته زه راځم آیفون 6s سلیکټ کوم. هلته به تاسو موډل خامخا صحیح سلیکټ کوئ. که چیرې ګوره اوس تاسو موډل بدل او تاسو بل سافټویر را ډاونلوډ کوئ بل موډل مو وښوئ نو بیا کار نه کوي. نو ګوره کله چې تاسو هلته موډل نمبر وښیاست بیا سمپل هلته وایي چوز ا ورژن. دلته به سمپل تاسو ورژن وښیاست. ګوره د اول پورته لیټسټ ورژن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. سمپل په دې اول باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اول باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې راغلی ډاونلوډ. په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه فایل به اوس تاسو ډاونلوډ کړئ. سمپل به دغه سیو بټن باندې به کلیک وکړئ تاسو کلیک وکړئ او دغه فایل به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګوره دغه فایل ما الریډي ډاونلوډ کړی ده نو زه نه ډاونلوډوم. دغه فایل به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه فایل ډاونلوډ کړئ نو له دې بعد به اوس تاسو په خپل کمپیوټر کې یو بل سافټویر هم انسټال کړئ. د دغه سافټویر نوم د آیټونز. د دغه آیټونز سافټویر ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې هم درښیم او د آیټونز سافټویر ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده. له هغه څخه هم تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه سافټویر په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه سافټویر خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه سافټویر خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو اوس به سمپل ګوره تاسو خپل موبایل در واخلئ او خپل موبایل به تاسو شټ ډاون کړئ. نو زه هم راځم ګوره خپل آیفون موبایل شټ ډاون کوم. کله چې تاسو خپل آیفون موبایل شټ ډاون کړئ نو اوس به تاسو خپل موبایل له کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. ګوره کله چې تاسو خپل موبایل ته د کمپیوټر کیبل ور ولګوئ دستي به تاسو هوم بټن 4-5 سکند ونیسئ. کله چې تاسو د موبایل هوم بټن 4-5 سکند ونیسئ نو دلته به اوس آیټونز موډ په موبایل کې راسي. ګوره تاسو کتلی شئ چې د موبایل په سکرین باندې آیټونز لوګو رااله. نو کله دغه آیټونز لوګو راسي اوس به تاسو خپل موبایل پرېږدئ. دغه رقم ګوره تاسو کتلی شئ چې زموږ سره په کمپیوټر کې اوس دلته د موبایل چې دغه له کمپیوټر سره کنیکټ شو نو ولور دغه اپشن درکوي. سمپل به تاسو دغه کینسل کړئ. ګوره تاسو کتلی شئ چې د موږ موبایل دلته راغلی. د موبایل چې د آیفون 6s ده د سیریل نمبر دی او دغه رقم ګوره په دې کې دوه اپشنان راځي یو د اپډیټ او یو د ریسټور آیفون. د دغه دواړو اپشنانو په ذریعه سره موږ خپل ډیسیبل موبایل بیرته سمولی شو. خو په دې کې دا دویم اپشن چې ده ریسټور آیفون په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره په کیبورډ کې به تاسو شفت بټن ونیسئ او په ریسټور آیفون باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریسټور آیفون باندې کلیک وکړئ ګوره اوس کوم فایل تاسو چیرې ډاونلوډ کړی دغه فایل به تاسو وروښیاست او لاندې ګوره ریسټور بټن راځي. په دغه ریسټور بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره پورته تاسو کتلی شئ دلته موږ سره راغلی ایکسټریکټینګ سافټویر. نو کوم فایل چې موږ را ډاونلوډ کړی دغه به اوس ایکسټریکټ سي. نو دغه رقم اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. نو موږ هم لږ انتظار ورته کوو چې ایکسټریکټ مکمله سي. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ سره ایکسټریکټینګ کمپلیټ شو. نو ګوره پورته اوس راواړوئ وایي ریسټورینګ آیفون سافټویر. نو دغه رقم دغه لیکه به اوس 2-3 وارې کمپلیټ سي او موبایل به هم 2-3 وارې ریسټارټ سي. او ګوره تاسو د موبایل په سکرین باندې کتلی شئ چې د موبایل په سکرین باندې هم دغه لیکه راړوي نو د موبایل په سکرین باندې به هم دغه لیکه مکمله سي.
نو ګورو دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ سره د موبایل ریسټورینګ کمپلیټ سو نو اوس به سمپل تاسو د کمپیوټر کیبل موبایل سره وکاږئ کله تاسو کیبل ځینې وکاږئ ګوره هوم بټن د په هوم بټن باندې تاسو پریس وکړئ کلیک به وکړئ کله تاسو هوم بټن کلیک کړئ دغه رقم ګورل ته وایي سلیکټ یور کنټری سمپل بل تاسو خپل کنټری وروخیاست هر ملک سي هغه وروخیاست نو دغه رقم بیا لاندې ګوره سیټ اپ مینوالي بټن د په دې باندې تاسو کلیک وکړئ په دې کلم تاسو کلیک وکړئ د ګوره زبانونه درخې سمپل لاندې کنټینیو بټن د په کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره دلته وایي چوز دا وای فای نتورک اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا وای فای سره کنیکټ کړئ هم کنیکټ کولای شئ نو زه نه کنیکټ کوم فلحال په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ یا په کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ نو دا رقم بیا دا اپشن درکوي لاندې ګوره کنټینیو بټن په دې کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره ته ټچ آی ډي غواړئ نو سمپل زور ته ما زه فلحال آی ډي نور کوم آی ډي زبات کور کوم سیټ اپ ټچ آی ډي لیټر په دې باندې تاسو کلیک وکړئ په دې کلم تاسو کلیک وکړئ نو دا رقم فلحال زور ته ډونټ یوز فلحال آی ډي نه استعمالوم نیور کوم نو دا رقم کریټ ا پاسورډ دلته کې چیرته تاسو پاسورډ ورکوي پاسورډ مور کولای شئ نو زه پاسورډ نور کوم پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ او ډونټ یوز پاسورډ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ په دې کلم تاسو کلیک وکړئ بیا په ډونټ یوز پاسورډ باندې کلیک وکړئ نو دا رقم ګوره بیا لاندې اخیری اپشن د ډونټ ټرانسفر اپ اینڈ ډیټا په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او لاندې اګری بټن ګوره په دغه اګری بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او په اګری بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې کنټینیو بټن په دې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ بیا په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم زور ټایم ګوره دلته دا سکرین ټایم ټایمینګ شان دی نو زور ټایم دا ټول سټینګونه زه بعد کوم لاندې اخیری اپشن د سیټ اپ لیټر ان سیټینګ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ډونټ شیر باندې تاسو کلیک وکړئ دغه رقم په کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه رقم ګوره ټوټل شان به تاسو نیکسټ کې نو تاسو کتلای شئ دلته رالی وایي ویلکم ټو آیفون لاندې ګیټ سټارټډ بټن په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ګوره په خپله کتلای شئ چې موږ سره د موږ آیفون 6s موبایل چې ده دغه ډیسیبل سوی و دغه لاک و نو ګوره تاسو له مخې تاسو کتلای شئ چې ما دغه موبایل خلاص کړئ نو دوستانو د دغه ترکیب په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره هر ډیسیبل آیفون موبایل خلاصولی شئ خالي کوم سافټویر تاسو هلته را ډاونلوډوئ نو هغه تاسو د صحیح ماډل والا را ډاونلوډ کړئ نو که هر کوم آیفون موبایل ولا تاسو سره هغه ډیسیبل سوی وي نو هغه تاسو په دغه ترکیب باندې خلاصولی شئ نو ډېره اسانه طریقه ولا په ډېرې اسانۍ طریقې سره ما تاسو ته دغه طریقه در وښوله نو دوستانو یو ارزو د کمپیوټر په طرف زه تاسو ته د آیټون سافټویر ډاونلوډېدو طریقه هم درښیم چې هغه سافټویر به تاسو په خپل کمپیوټر کې څنګه را ډاونلوډوئ نو زه یو وارې د کمپیوټر په طرف باندې نو دوستانو زه تاسو ته د آیټون سافټویر ډاونلوډېدو طریقه درښیم د ډاونلوډ لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده او اوس یې زه تاسو ته د ډاونلوډېدو طریقه هم درښیم سمپل به تاسو په خپل کمپیوټر کې یو براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ آیټونز ګیټ انټو پی سي دغه به تاسو کې ولیکئ او انټر به کړئ سرچ به کړئ کله تاسو آیټونز ګیټ انټو پی سي کې ولیکئ نو دغه اول ویب سایټ به تاسو ته راسي آیټونز ډاونلوډ فار وینډوز لیټسټ ورژن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې کلم تاسو کلیک وکړئ ګوره آیټونز سافټویر رالی نو سمپل به تاسو لاندې راسي نو ګوره که چیرې تاسو کوم کمپیوټر کې وینډوز چې د هغه 32 بیټ وي نو دغه یو را ډاونلوډ کړئ او که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې وینډوز چې د هغه 64 بیټ وي نو سمپل بیا په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او بیا دغه 64 بیټ تاسو را ډاونلوډ کړئ نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو دوستانو ملاوي خوندور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان